علیقا ملیقا فلیقا خلیقا مخلوقا فرعون شداد نمرود هر بلایی که باشد دفع شود. سحر او جادو هغه پدیده ده چې د اسلام په مبارک دین کې حرام او ناروا کار بلل کیږي. د قرآنی آیاتونو او نبوي حدیثو د ښکاره دلایلو له مخې مسلمانان کوډګرو غیبویونکو او کاهنانو ته له ورتګ منع کړي، مګر دغه پدیده د پخوا کلونو راهیسې په بیلابیلو دینونو کې شتون درلود چې یو شمیر مسلمانانو هم د تاریخ په اوږدو کې دغه ناروا عمل ته مخه کړي چې په افغانستان کې هم کوډګرو او تعویزګرو ګرم بازار درلود. دوی 200 کاله مخکې له کوم بندیز پرته د دین او ملایي ټولنې له نوم څخه په ګټې اخیستنې خپل بازار ګرم ساتلی او له دین څخه ناخبره او ناپوه کسان د جهل په تیارو کې راګیر کړي. پیش ما آمدن بله نامدن نه، پیش ما آمدن چی هست نامزاتی ما است اینمی کار بار چیز خراب است خیلی گرنگ است. پیشم که آمد من گفتم سعید، من گفتم چی گفتم نمیتونم، من گفتم یا خوانده میتونم بگم، من خوانده دادم. په لومړي ځل د اسلامي امارت په واکمنۍ کې مسؤلینو عملاً د کوډګرو او جادوګرو د نیولو او راټولولو کلکه ژمنه وکړه، خو ولې بیا هم د حکومت له سترګو پناه او په پټه دغه پدیدې ته ځینو کسانو کار ویلی او د ډیرو کورنیو ترمنځ د بې اتفاقۍ تخم کرلی. ملا اخطار داد که تو از این دختر دست بشوی، این تقدیر تو نیست. ما به تو چی که تو تقدیر تو نشته میکنی یا خداوند نشته میکنه؟ نه دختری نمیتونه بگه تقدیر تو نمیباشه خلاص شد. فالچی که هم کار از او بده در بالای سر خانه از اینا زندگی میکرده، او 2 نفر در بین خود خیر بده، ما هم دخیل کرد. من در ملا عقیده دارم، نه من پیش ملا رفتم، من گفتم برش، گفتم تو گفتم سست هستی، گفتم شور نمیخوری، مردم هم سر ما گپ بزنه، خانواده من هم گپ بزنه. اولی خودش گفت من میرم پیش ملا خدا میخوانم. له دې سره سره د بلخ ولایت د امر بالمعروف ریاست مسؤلینو په دې برخه کې د جدي هڅو خبر ورکوي. دوی زیاتوي په بارباري دغه ډلې ته توصیه کړي او 14 مادهیزه پریکړه لیک په خپرولو سره په دې ولایت کې د کوډګرو د فعالیت مخه نیولي او ځینې محدود کسان چې لا هم په پټه دغه کار مخ ته وړي جدي خبرداری ورکوي چې د پیژندلو په صورت کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. بعد از توصیه بعدشان دوباره هم به کار خود شروع کردن. پود خپ و چپالی هم میکنه. حتی بعضی اوقات ما مردم خبر میشیم که به خانه های مردم عالی میره، موجهشان که بند شده قابل و استعدادی از این نداشتن که اینا برای مردم دم و تعویزی که چیزی که در شریعت جایز است به طریقه از اونا کدا نتانستن که این وظیفه خود پیش ببرن، چرا استعداد نداشتن. حالی پشت پرده میکنه خودی که بسیار به طریقه پنهان پود. نوموړی له ټولو هیوادوالو څخه غواړي چې کاهنانو او کوډګرو ته له ورتګ ډډه وکړي او په ټولنه کې د دغه فاسدو کسانو مخه ونیسي. زه د ټولو امت مسلمانه دا غواړم چې د داسې جادوګرو ساحرانو سره تعلق ونه ساتي. دا یو مسلمان من حیث المسلمان چې په دار د اسلام کې اوسیږي، په داسې یو اسلامي نظام کې اوسیږي، بیا هم دوی ورځي دا د یو جهالت عمل ده چې بیا دغسې ساحران ته ورځي له هغوی نه په نامه د تعویض و هغه جادو راوړي په خپل کور کې استعمالوي. که له یوې خوا د اسلام مبارک دین مسلمانان کوډګرو ته له ورتګ منع کړي او دا یو ناروا عمل ګڼلی، له بلې خوا د یو شمېر کارپوهانو په وینا کوډګرو ته ډیری تلونکي خلک روحي ناروغان دي او کوډګرو ته په ورتګ کې نه یوازې دا چې ګټه ترلاسه کوي بلکې لویه اقتصادي ضربه هم ویني.